الحمدلله د لوګر ولس ته موږ زیری ورکو چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د محمد اغې په ولسوالۍ کې د 8 میگا واټ په ظرفیت باندې یو سب سټیشن چې په میلیونونو ډالر مصرف ور باندې راځي دغه جوړ دغه سب سټیشن له لارې څخه به د محمد اغې صنعتي پارک ته هم برق ورکول کیږي او د محمد اغې ټول ولس ته به انشاءالله موږ برق توزیع کوو د لوګر په مرکز کې د برق پروژې د اوس عملاً روانې دي هغه کلي چې له برق څخه پاتې وو هغو ته به برق رسیږي د محمد اغې د ولسوالۍ اړوند یو څو کلي دي چې په راتلونکي څو ورځو یا 2 او 3 هفتو کې به انشاءالله افتتاح کړو چې هغوی ته به د برق رساني عملاً د پروژه پیل شي او شروع به شي خو دغه دوستان چې دلته راغلي نو دوی څخه مو هیله دا ده چې تاسو هم د افغانستان له برېښنا شرکت سره همکاري وکړئ د ولس همکاري له موږ سره ډېره اړینه ده د ولس همکاري له موږ سره ډېره مهمه ده موږ تجارتي ضایعات لرو ولس کولی شي چې موږ سره مرسته وکړي موږ د تجارتي ضایعاتو کچه راټیټه او هغه خارجي مېلمانه چې دلته ناست دي په دوی باندې بیا تکرارا زه دا غږ کوم او دوی څخه غوښتنه دا ده چې د لوګر دغه ولس ډېر ځورېدلی کړېدلی ولس دلته د بیکاري کچه زیاته ده نسبت نورو ته د صنعتي پارک د برېښنا په برابرولو کې 50 میگا واټه شروع کې ورته اړتیا ده دوی د موږ سره مرسته وکړي موږ به سب سټیشن جوړ کړو یا که په دواړو برخو کې مرسته وکړي دا به لا ډېر ښه وسي تر څو پورې دلته په زرګونو خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره د کار زمینه برابره شي